دغه هموي ټانکونه د فراه ولایت د امنیه قومندانۍ د تخنیک ټیم لخوا ترمیم شوي چې اوس په دې ولایت کې یوه نظامي رژه ترسره کوي. دوی د فراه ولایت اوسیدونکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه شپه او ورځ په دې ولایت کې په امنیتي چارو بوخت دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ډاډمن امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. د فراه ولایت امنیه قومندانۍ کې چې کوم ټانګان او اسلحې تخریب او ویجاړ شوي نو د تخنیکي د ټیم لخوا څخه څلور دیرش پر شاوخوا باندې ټانګان چې ویجاړ تخریب شوي ترمیم او جوړې شوې. نو وروسته تاسې وینئ چې هغه د جوړې آماده دي او د ولس په خدمت کې دي. فراه ولایت د ولس دپاره د ډاډمنۍ خبره دا ده چې دوی د ولسوالۍ د ولایت څخه ولسوالۍ ته پر دې لارو باندې ډاډمن تلای شي او راتلای شي. فراه ولایت د امنیه قومندانۍ د تخنیک مسؤلین وایي د 14 میاشتو په موده یې 40 هموي ټانکونه 15 تخریب شوي رنجر موټران او 100 میله اسلحې د دې قومندانۍ د تخنیک ټیم لخوا ترمیم او اړوند قطعاتو او جزتامو ته ویشل شوي دي. موږ دا ټول ټانګونه مو تخریب و او د پرزې د خوا یو لږ سره دغه کوم سره نور همکاري هم وشي او هر څومره کبار چې وشي زموږ د تخنیکي ټیم یو ډیر فعال ټیم دی چې سوا چې هر شی آماده کړي. تقریبا د لنجر په دغه کې 140 موږ توزیع لرو قطعات او جزتامو ته په هغه کې مو 15 تخریب شوي لنجران 40 هموي ټانګونه جوړ کړي. د اسلحو په بخش کې تقریبا تر 100 پورې اسلحې مو ترمیم کړي. باید وویل شي څه موده وړاندې هم د فراه ولایت د امنیه قومندانۍ د تخنیک ټیم لخوا 4 انټرنیشنل 2 د اوبو او 1 د تیلو ټانکر هم ترمیم شوي دي.